السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو راځم د یو ملګري نوم ډیزاینومه. نو دا چې څنګه ډیزاینومه، تاسو ما سره تر پایه دا ویډیو وګورئ تر څو زده کړئ چې لوګو څنګه جوړیږي د هغه د نوم څخه. بلکې دغه طریقه ډیره اسانه طریقه ده. راځم لومړي سر کې په ډېر بخښنې سره زه باید تاسو ته ووایم چې کوم سافټویر څخه استفاده وکړئ. که چېرې تاسو غواړئ چې موبایل کې لوګو جوړه کړئ، نو دغه درې څلور سافټویرونه دي. له دغه څخه زه خپله استفاده کوم، تاسو هم ترې استفاده وکړئ. نورو پسې یعنې مه ګرځئ. صحیح ده. یو د پیکسل لاب اکسټرا یا پیکسل لاب مشکل نه لري، دواړو کې کولی شي. ورڅخه کې فوټوپیا په نوم باندې ده او دغه اپلیکیشن دی. یعنې دغه اول به دا اپلیکیشن استعمال کړي، ورپسې به چې دی دا اپلیکیشن استعمالوي، ورپسې به دا اپلیکیشن استعمالوي. نو هلته ته کولی شي چې یو ښایسته لوګو جوړه کړي. راځم په لوګو پیل کوم. ښه، ورقه مې سپینه کړله او زه چې څه کوم هماغه طریقې ته سر نه تر پایه ګوره، ورته هماغسې مخکې لاړ شي. په اسانه پرې کومه، سمه ده. یعنې زه د ای ایم لوګو جوړوم، سمه ده. په ډېره اسانه طریقه باندې ای ایم شو. راځم لوګو ډېر اسانه جوړیږي، خو متاسفانه ځینې خلک چې پرې نه پوهېږي هغه د هغوی خپل مشکل دی. باید زده یې کړي. صحیح ده. تاسو وګورئ زه څه کوم. څومره ښایسته ډیزاینونه کوم. دې مې کاپي واخیستله او دلته چې دی اوس حرکت ورکوم، پاسې پوزم ویل د جوړوم. که مې خوښ نه شي بیا ترې لرې کوم، نو هغه زما پورې لري. زما خوښ نه شو دا لرې کوم، ورته چې دی بل رقم تغییرات ورکوم. هیله لرم دا ویډیو تر پایه تعقیب کړئ، ځکه دی سره ستاسې ژوند تړلی دی. ښه،
ګورئ ښه ملګرو راځم، هغه مې هم خوښ نه سو. څه دې خلاص شو؟ اها، ډېر ښه. را به شي د ای ام به یو ځای کړئ سره، او هغه به چې دی د هغې نه به کاپي واخلي او کاپي به چې دی هیډ کړي. دا به پاس را چیک کړئ او دې ته به چې دی لږ حرکتونه ورکړي تر څو دغه کومه لوګو چې ده په دې لوګو کې ګورئ ورته دوستانو، هر څه کوم همغسې وکړئ، تاسو به یو ښایسته لوګو جوړه کړئ ځان دپاره. اها، د دې به هم کاپي واخلي، دا به هلته کښېږدي او دغه دواړه به سره یو ځای کړي. دا دواړه چې دی یو ځای کړه سره، دا به ته لږه ټیټ کړي دې خوا ته، دا به راکش کړي او دې سره خوا کې چې کوم یو شی یې هیډ کړی وي هغه به ښکاره کړي او هغه به هلته پرېږدي. وګورئ ملګرو، زه چې څه کوم هماغسې وکړئ. اسان طریقه، دا هم شو هغه هم شو. اوس ورشئ صفایي به یې وکړي، رنګ صفا کول، هغه هم ترې کړه، دا هم لرې کوو متین. اسان، بیخي اسانه نه و. هره لوګو د دې نه هم اسانه جوړېږي، مګر که تاسو چې دی له ذهنه کار واخلئ. خو اوس دې کې چې دی زه یو بل کار کوم، لاندې ته مې چې دی رنګ بدلومه ورته زړګیه، سمه ده. ما ته ملګري ویلي وو چې درې رنګه بیرغ یې که، نو په همدې خاطر باندې ورته که درې رنګه بیرغ ښه ښکارېده درې رنګه به یې کړو ورته، او که بل ماډل ښه ښکارېده بل ماډل به یې کړو ورته. ما ته خو دغه ښه ښکارېږي. هیله لرم چې دغه مو خوښه شوې وي. زما خوښه شوه، خوښه شوه البته. نو ای ام لوګو ده، ها دا مې ته پرېښودله، راځم دلته لیکمه.
نو ملګرو لوګو جوړه شوله. اوس زه راځم دغه ټول مې سلیکټ کړل او دلته به چې دی اوس راشم. تاسو پوهېږئ چې شته دا به چې دی زه غټ کړم. صحیح شو. دلته اوس منځ کې راوستلو دپاره اوس به چې دی لاندې به چې دی دا به په PNG کې ډاونلوډ کړي. PNG دا دی ګوره PNG کې به ډاونلوډ کړي په اعلی کیفیت کې. چې ډاونلوډ دې کړ یعنې هره لوګو تقریبا 20 دقیقې وخت نیسي. یوه لوګو جوړولو باندې 20 دقیقې وخت نیول کېږي موبایل کې. نو اوس راځم فوټوپیا ته. په فوټوپیا کې دې ته 3D شکل ورکوم او په JPG کې ډاونلوډوم. را به شئ ټمپلیټونو ته او دې کې چې کوم 3D شکل مو خوښېده هماغه 3D شکل به انتخاب کړئ او مخکې به ځئ. د خیره زما 3D شکل خوښېږي دقه شکل مې خوښېږي. اوس چې کله هلته راشي دلته کوم عکس مو چې ډاونلوډ کړی دی هماغه عکس به ورپورته کړي. صحیح ده. ما دغه عکس سلیکټ کړی دا اوس ورځم 3D شکل ته اړوم. سمه ده. لږ صبر به ورته وکړئ. دغه دی راغی. صحیح ده. دا به لږ غټ کړئ. بس همدلته ګوره را به شئ سمارټ ابجکټ ته به راشئ. دا باندې به کلیک وکړئ. په دې اپشن به چې کلیک وکړو لږ صبر به وکړئ. صحیح ده. ډېر ښه. نو اوس به خبره شي چې ته راشئ اوس به راشئ زه تاسو ته علامه ورکړم ورته چې تاسو پرې ښه پوه شئ. دلته به راشئ دغه بکنې به کلیک وکړئ دې باندې. صحیح ده. چې په دې کلیک وکړو دا به 3D شکل ته واوړي. 3D شکل ته ښکارېږي تاسو ته چې را به شئ بیا ایډیټ ته به راشئ او په ایډیټ کې به ایکسپورټ ته او په ځای JPG به اوکې کړئ او په JPG کې به یې ډاونلوډ کړئ. یعنې عکس چې ډاونلوډ دی کړو واو څومره ښایسته راغلی. نو اوس به راشئ تاسو ته مې ویلي وو اول سر کې مې درته ویلي وو چې دې اپلیکیشن ته به راشئ چې په دې کلیک وکړو بیا به دا اوکې کړئ. بیا به همدغه 3D شکل چې دی دا اوکې کړئ. په دې کې به چې دی بیا دا اوکې کړئ. په دې کې به چې دی بیا راشئ مربع شکل ته لږ به سره نږدې کړي. بیا به راشئ دلته د دې رڼا به لږ ورزیاته کړئ. بیا به دا چې دی دغه پاس وښیي کړي دې کې به چې دی دغسې لږ ایډیټ وکړئ. شینوالی به مکمل ورته لږ ختم کړي توربخن به یې کړئ ورته. نو بیا به دا اوکې کړي. بیا به راشئ دلته فریم ته فریم تور فریم چې دی دقه فریم څومره نری وي هغومره ښه ښکارېږي. دا به اوکې کړي او دلته بس ایکسپورټ باندې به اوکې کړي او عکس چې شي ډاونلوډ شو. اوس زه راځم ګورم چې لوګو څنګه راغلی.
واو very nice. احمد مومان شجان دا د ملګرو لوګو شوله او همدغسې لوګو جوړېږي. ملګرو تاسو ته مو ویلي چې په 20 دقیقو کې به لوګو جوړېږي. دا ګوره 20 دقیقې پوره کېږي. نو ویډیو تر همدې ځایه پورې وه. دا ویډیو د نورو سره هم شریکه کړئ.